ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د لوی بخونکي خدای په سپېڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1404 هجري شمسي کال د میزان اترې د میاشتې نه 8 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وي. تاسو پام د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې هم پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د لغمان والي د الینګار ولسوالۍ د قومونو ستونزې واورېدې. د لغمان والي قاری بختیار معاذ الینګار ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو قومونو له مشرانو سره ناسته وکړه او د هغوی ستونزې له نږدې واورېدې. یاده ناسته د قرآن کریم د څو مبارکو ایتونو په تلاوت سره پیل شوه. په پیل کې د الینګار ولسوالۍ ولسوال مولوي غلام محمد جراح د لغمان والي هرکلی وکړ او د ولسوالۍ له ولسونو یې مننه وکړه چې د اسلامي امارت تر څنګ ولاړ دي او د 20 کلن اشغال پر وړاندې قربانۍ ورکړي دي. له نوموړي وروسته د الینګار ولسوالۍ د قومونو په استازیتوب ملک حیدري وینا وکړه. نوموړي د ولسونو ملاتړ وستی او د ولسوالۍ اړوند بېلابېلې ستونزې د حل په موخه د لغمان والي سره شریکې کړې چې پکې د بیا رغونې، پوهنې او د روغتیا اړوند موضوعات شامل وو. د لغمان والي الحاج قاری بختیار معاذ د الینګار ولسوالۍ د ولسونو قربانۍ وستایلې او زیاته کړه چې اوسنی نظام بېساره دی ځکه له ولس څخه راپورته شوی دی. والي ویل لکه څنګه چې تاسو د 20 کلن اشغال پر وړاندې د مجاهدینو تر څنګ ولاړ وئ، همداسې اوس هم د نظام په ساتنه او ملاتړ کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. هغې مازیاته کړه چې په دې وروستیو کې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د ناوړه رواجونو د مخنیوي تر عنوان لاندې یو مهم فرمان توشیح شوی دی. نوموړي د یاد فرمان وضاحت وکړ او څرګنده کړه چې په ودونو، مړیو، حج او ورته نورو مراسمو کې باید له اسراف او بېځایه لګښتونو ډډه وشي. هغه له ولسونو غوښتل چې یاد فرمان په ښه ډول مطالعه کړي او د جوماتونو او ټولنیزو غونډو له لارې خلکو ته ورسوي. په پای کې والي چې د الینګار ولسوالۍ د خلکو ستونزې ثبت کړي ترڅو د حل لپاره ورته لازم اقدامات وشي او په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې برابرې شي. لغمان والي د شاهي کانال د ملي پروژې له روانو چارو څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي قاری بختیار معاذ د الینګار ولسوالۍ له ولسوال سره یو ځای د شاهي کانال د ملي پروژې له روانو چارو څخه لیدنه وکړه. د لغمان والي د کانال له کارونو څخه خوښي وښوده او دغه پروژه یو مهمه ملي پروژه وبلله چې د هېواد او ولس د اقتصادي پیاوړتیا او رفاه لپاره ارزښت لري. نوموړي د کانال د روانو چارو د نږدې څارنې ترڅنګ د ساختماني چارو د کیفیت په لوړوالي ټینګار وکړ او د تطبیق کوونکي شرکت له مسؤلینو یې وغوښتل چې بې کیفیته مواد ونه کاروي او پروژه دې د ټولو تخنیکي معیارونو پر بنسټ پر مخ بوځي. د تطبیق کوونکي شرکت مسؤلینو د لغمان والي ته ډاډ ورکړ چې پروژه به په ټاکلي وخت او د لوړ کیفیت سره بشپړه کړي. دوی همداراز د امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د کار د خوندیتوب لپاره یې پوره امنیتي تدابیر نیولي او دوی کولی شي په ډاډه زړه خپل کار ته دوام ورکړي. یا د پروژه د الینګار ولسوالۍ د سندروا سیمې څخه پیل کیږي او د قرغۍ ولسوالۍ د زیړانیو سیمې له لارې د کابل سیند سره یوځای کیږي. د لغمان امنیه قومندانۍ 22 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان د تداوۍ په موخه کابل ته ولېږل. د دې خبر نو جزئیات عبدالوارث مخلص راکوي. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د مهترلام ښار او اړوندو ولسوالیو څخه 22 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان د تداوۍ په موخه راټول او کابل مرکز ته ولېږل. یاد کسان د غوره معیاري درملنې په موخه د کابل ښار په 2000 بستریز امید د درملنې کمپ کې ځای پر ځای شول ترڅو د لازمې طبي درملنې تر بشپړېدو وروسته خپلو کورنیو ته ور وګرځول شي. په راپور کې راغلي د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب ګڼي او د ټولنې د روغې او سالمې فضا د رامنځته کولو په هدف خپلې هڅې په دوامداره توګه ترسره کوي. مهترلام ښار کې د ښار د هډو د تنظیم او ازدحام د مخنیوي په موخه ګډ مجلس ترسره شو. د لغمان ولایت امنیه قومندان مل پاسوان مولوي نجیب الله بدخشي په مشرۍ د ترافیکو مدیر مهترلام ښاروالۍ او د علماو شورا مسؤلینو په ګډون یو ګډ مجلس ترسره شو. یاد مجلس د مهترلام ښار د ترافیکي ازدحام د کمولو، د ښار د هډو د منظم کولو او د ښاري نظم د پیاوړتیا په موخه جوړ شوی و. په غونډه کې د
څرګندوالو لوري د ښار د سمو ترافیکي جریانونو د بې نظمې سوداګرۍ د مخنیوي او د ښاري انکشاف د همغږۍ په اړه مفصل بحثونه وشول. ملپاسوال مولوي نجیب الله بدخشي ټینګار وکړ چې د مهترلام ښار نظم او پاکي د هر وګړي ګډ مسؤلیت دی او د ترافیکو مدیریت، ښاروالۍ او د علماو شورا په همکاري به د مهترلام ښار د سمون لپاره ګډ عملي ګامونه پورته شي. لغمان کې د شمکټ درې د سړک جوړولو چارې پیل شوې. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې د نوي سړک د جوړېدو چارې پیل شوي دي. دا په لوړو غرونو کې لرې پرته شمکټ دره ده چې تر دې مهاله ورته سړک نه و جوړ شوی. اوس ورته د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د سړک جوړېدو چارې پیل شوې. د لغمان د کلیو بیا رغونې پراختیا رئیس وایي یاد سړک د 2 کیلومترو په اوږدوالي جوړیږي چې څه باندې 1 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. دلته تقریبا آخري شمکټ چې سړک شتون نه لري، نوې احداث سړک دی، 2 کیلومتره سړک اوس عملا دلته کار شروع دی او انشاءالله د دې تقریبا 12 لکه روپۍ د دې بودیجه ده او دبلیو پی د خوا ته نه دا ترتیب برابر شوی دی او انکشاف دیهات ریاست د دې نظارت کوي. انشاءالله آینده ورځو کې به د دې د سړک هغه آخري ساحې ته ورسیږي. کوم مشکل چې د حل لري هغه به حل شي او آینده کې موږ کوشش کوو چې د ولس سره هغه خدمت دوی ته وکړو چې کوم خدمت د دوی ورته ضرورت لري. بل لور ته د علیشنګ ولسوال د یاد سړک د چارو لا پیل خوښي وښوده او په خپلو خبرو کې ولسونو ته ډاډ ورکړ چې په هره دره او سیمه کې به ورته پروژې عملي کړي. دغه سړک تقریبا 2 کیلومتره دی چې ابتدای دغه د پتاوي کلی نه شروع کیږي انتهای تر ویګله پورې دی. نو انشاءالله د دې په جوړېدو سره به شمکټ تقریبا 100 کلی دي، 6 کلی دي، دغه ټول کلیوال دغه سره استفاده کوي او کلیوال ته به انشاءالله الله تعالی مشکلات حل کړي. هغه د تګ راتګ عبور او مرور اسانتیا ورته برابرېږي به د سړک جوړېدو سره انشاءالله. زموږ چې څومره وسه کېږي موږ به د ولس په خدمت کې یو، ځکه ولس زموږ خدمت کړی دی نو دا خدمت موږ باندې څه چې دی لازم دی چې دوی خدمت وکړو. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکو د سړک د کارونو پیلېدو له امله خوښي وښوده. مخکې دومره مشکل و چې په خرو باندې په پشا مریض به په کټ کې دلته راتلو او موټر ته به هم رسول، نو ډېر مشکلاتو سره و. اوس انشاءالله بیخي سهولت راغی دی. سړک سره موږ ته دا 2 کیلومتر چې جوړېږي تقریبا 12 لکه روپۍ بودیجه باندې، نو ډېره اسانتیا موږ ته برابر شوې. हमारा न मन न कहो انکشاف دیان न मन न कहो او انګله پورې سړک دی زرلې دوی موږ سره کومک وکړ، ډېر خوشحاله یو او 2 کیلومتره لاره دی او 12 لکه روپۍ دي. نور مشکلات دا لرو چې چک ډیبرونه مشکلات لرو، مثال اسمه کم سوزي بندونه نه لرو چې کوم ځای کې بندونه یې وبه یا خوشېږي موږ نه چې بند واچوي مثال موږ ته ډېر فایده به ورسوي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره د علیشنګ په ګډون د لغمان په ټولو ولسوالیو کې ګڼې پروژې پلي شوي دي. د لغمان د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست لوري د افغانستان د نابینایانو مؤسسې یا ABM په تخنیکي همکارۍ او د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام یا WFP په مالي ملاتړ د لغمان ولایت 4 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته پیل شوه. په دغه مرسته کې هر بزګر ته د 2 جریبو ځمکې لپاره 50 کیلوګرامه د غنمو اصلاح شوی تخم، 50 کیلوګرامه توره سره او 100 کیلوګرامه سپینه سره ورکړل شوه. د توکو د ویش پرانسته د لغمان د کرنې رئیس الحاج مولوي عبدالستار محمد په لارښوونه او د کرنې ریاست د عشر او زکات د ترغیبي او عبوري مدیر مولوي ادریس حماس، د علیشنګ ولسوالۍ د مالدارۍ او کرنیزو خدمتونو مدیر مولوي محب الله او د ABM مؤسسې د استازو په حضور کې د علیشنګ ولسوالۍ مستحقو بزګرانو ته وشوه. د ویش پر مهال د کرنې ریاست ترغیبي او عبوري مدیر مولوي محمد ادریس حماس د یاد مؤسسې له مسؤلینو مننه وکړه چې د کرنیز سکتور د ودې او پراختیا په برخه کې د بزګرانو ملاتړ کوي. نوموړي د اصلاح شوي تخم په ارزښت او ګټو خبرې وکړې او له برخمنو بزګرانو وغوښتل چې ورکړ شوی تخم دی د کرنې ریاست او مؤسسې د مسلکي ټیمونو په لارښوونو سره په خپلو کروندو کې وکري. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کو بریالي اوسئ.